دا جبتي ورخير دا جبتي ورخير څنګه یاست په خیر سیاست ښه دی کراري ده نو عبدالي صاحب مو خوشبختانه پیدا کړي په شام د روژې مازدیګرۍ په اصلاح نه کباب جوړی د خیر سره نو دا ملګري دا دي کباب پخي سلامونه ملګرو په دې هیله روغ جوړ او خوشحاله بایس عینو مینه ده او زموږ نن 14 روژه مات په شام کندهار رستورانت کې دی نو تاسې هم را سره پاتې سئ تر څو زموږ دغه 14 روژه مات په داسې ښایسته رستورانت کې چې دی را سره ننداره کړي او خوشبختانه مو مسلین ملګري هم را سره دي په دغه روژه مات کې نو دغه ملګري دغه دی روژه مات ته د شام برابري نو اذان خو یې کړی دی و اذان یې کړی دی ښه دا چیش برابرې بورګیان دي لا یاره دا بورګیان جم سمبوسي دي ښه ماشاءالله نو دوستانو که یو وخت اینو من تر کلاس روژه مات مو کوي نو دغه ځوان مې روي شام کندهار کې دغه سي ښایسته کورني بورګیان دغه سی ور باندې په خیژ د خیر سره هغه بل ملګری بیا دغه دی ته چیش پخه کباب جوړ کړی ورونه کباب جوړی د خیر سره نو دا ملګری دا دی کباب پخي دا شام کندهار دی دوستانو نپال صاحب زه به تا راولم ته ما راولم څنګه یاست په خیر سیاست ښه دی کراري ده الله دې وساته خوشحاله اوسه دا خو دې ښه ماحول جوړ کړی دی پروژه کې مهرباني سره خلاص مننه خیر اوسه نو څه ته څه وایې داسې ماحول دغه دی عبدالي صاحب راووتی پسې وګوره پیدا یې کړه یاره یو خود تصدای به مسلمین مخواه څنګه بخیر زیات شری کړی نو عبدالي صاحب مو خوشبختانه پیدا کړي په شام کندهار کې څنګه عبدالي صاحب محترم په خیر سیاست ښه دی کراري ده شپې ورځې په خیر دي موږ خپل هدف ته رسېدلي هدف دا دی چې مثلا خدای مهربانه دی دا دا د لنډ مهاله دپاره دی خدای مهربانه دی بیرته به انشاءالله څراغ ولګېږي موږ ته موقع برابره شي موږ داسې نه یو چې موږ ویلي دي چې وروره ایښی مو دی پرېښی مو نه دی راځو د نو ماحول دی دوستانو د شام کندهار ډېر ښایسته ماحول دی دا د ملګري اخته دی روژه مات کوي دغه د ریحان صاحب هم دلته پیدا کړي په شام کندهار کې هغه ما خبر کړم زه د مخ خبر او روخته به تولار څه ما د بکار راغلی نو ریحان صاحب څنګه دی صحت ښه دی کراري ده شپې ورځې په خیر دي کراري ده الله دې وساته څنګه ده د روژه مبارکه څنګه ده په خیر باندې تېرېږي ښه داسې ډېر تېرېږي خاص د شپې نیسو ښه نو یعنې ښه در باندې تېرېږي بیخي خوندوره تېرېږي نو ډېر خوشحاله شو چې ومولیدل یې وروره دلته دا خو لا ښه ماحول دی دلته د روژه مات په کور کې ښه خوند درکوي که یا د باندې یا د باندې ښه خوند کوي دغه مې اول ورزشي د باندې کوم ولې په کور کې بیا روژه در باندې پر هغه کسانو په کور کې روژه مات غمیږي چې په اصلاح روژه پر غمیږي ټوله ورځ ستړی خسته یې بیا په کور کې د کوچنیانو جنجال پر سرخان نه وم کور ته خرڅ کار وخت کولی شي ښه د باندې به ښه خوند د باندې بیا د ملګرو سره جلا ښه خوند کوي بالکل نو ایمت صاحب ته څه وایه ته هم د ده سره موافق یې د باندې د روژه مات زه موافق یم ایوالمل صاحب د باندې روژه مات ډېر ښه خوند کوي او دا چې ما او تا د روژه مات تر مخه رالو ډېرې خبرې مونږ په وسه نه دي پوره یو سره خبرې تر مخه نه یې راغلي وروسته راغلي شوی و روژه ماته شوی تاسې سره ما او تا روژه مات نه دي کړي روژه مات په وکړو د خیر سره چې نیک سره وساتو د خیره بالکل ما غرمه څکه یاره سهار مې نه ده خوړلی پرون مې معده مې ماریانو دوه څه وخت کښېږي نه وړم پرون ماښام چې مې وخوړل بیا مې نه ده خوړلی مریض شوی ورځې په دغه لاس ورځ کې نشم کولی دا دي دوستانو موږ هم روژه مات سره آماده سو روژه مات مو دلې وکړي ملګري وه نو ښایسته پلیټه کور یې ودان ښه روژه مات د روژه مات څخه وروسته دا د افغان صاحب راورسېدی افغان صاحب
روژه مات په کور کې کړی وروسته یې ځان راورسوي دغه نوي خوراک دا نو د روژه مات څخه وروسته په شام کندهار کې چې په دغه مناسبت هم موږ راغوښتل سوي وو په شام کندهار کې د نوو خوراک د نوي خوراک غونډه وه چې شورما پیزا لومړی ځل دی چې په کندهار کې افتتاح کېږي نو دوی افتتاح کړی دا خوراک او لومړی خوند یې په موږ باندې نو واقعا ډېر ښه پیزا وه ډېر ښه شورما پیزا وه په اصطلاح ښه خوند یې وکړي په دې هیله چې نور ملګري انډیوالان به هم وځي او د دغه شورما پیزا څخه به خوند اخلي نو ملګرو ډېر ښه خوند پر واخیستی کیچپ ښه نور هم زه هم د کیچپ ته ضرورت نشته دا هېڅ بغیر کیچپ دا خپل وطني تولید دی د خپل وطني بوټو څخه دا شی جوړ شوی دې خوراک ډېر ښه خوند ماشاءالله همت صاحب ته څه وایې په کښې کې په دغه شي کې څه ویل هغه ګرد خبرې افغان صاحب وکړې معنی کړي ما ته شي نه راپرېښود زه ووایم پیزا یې راپرېښود پورې ودان ډېره ښه پیزا ده تاسو هم راسئ خوند یې وګورئ ښه نرم خواړه دي او وطني خواړه دي افغان صاحب داسې کلک نه دي نرم خواړه او ډېر خوندور شی دي د وطن هر بوټی چې دی وړ دی کیمیا ده او انسان ته روغ صحت ورکوي دا خبره خو موږ تاسې منو نو په دې خاطر افغان صاحب ډېر داسې فیلسوفانه خبره وکړي دا بوټی هیوادمند صاحب و هیوادمند صاحب هیوادمند صاحب او دا کوچنی افغاني صاحب نن به موږ باندې پیزا خوري ما فکر وکړ سړی ماشاءالله ډېری هغه یې پیزا په 900 افغانۍ سړی چې وګوري وړه کور کې څه دی او کله هغه پیزا مېلمستیا ده افغانانو ته ونه هغه چې خبر شوم نوره دا پیزا په 100 افغانۍ هو په 900 افغانۍ بالکل پنځه شپږ راغی ما چې سبا خیر پنځه شپږ نور ملګري راوړي چې راځي هوله ارزانه کې خلاص وي خبره زما ډېره خوښ شوه وایي پارسل په 900 افغانۍ کله دی په 900 افغانۍ پارسل لیټر راشه ګوره نو پیزا وخورېږي څه شي پارسل 1400 افغان صاحب بس کوم دوی پیزاوي یادولې زه ته ملګرو ته خو یوه نه راغلم ما وان په وان سر درد او زما چې په سر درد زه چې د شیدې ونه څښم سر درد نه وي هغه مټکا شیدې سر درد مې ورک نیسي بیا خو یعنې هغه دا شیدې دي چې هغه موږ جان کې د سر درد کېږي سر درد مې ورک سمیم صاحب ته به راسو هغه به د بل مخ پسې ورته ځکه نور خواړه ډېر اقبال صاحب چې دا بل طرف نو ملګري وایي سبقان شروع دي دا سبق بوټو زه خو به بیا نه پکښې راځم زه دا پیزا په غیر رسمي شکل وخورم که یا رسمي نو چکن رول دی 120 افغانۍ زنګر رول دی 1.5 افغانۍ زنګر برګر دی 1.5 افغانۍ مچکا سپیشل شلومبیا او که دغه چې شو کوي شلومبیا یا شلومبیا اوس شلومبیا دوی نسته دا مټکا شیدې دي که مټکا دغه بس راوړي ژر یې راوړي که نه به جانان ولاړ دی جانان کور ودان ډېر خدمت وکړي الله دې خیر ورکړي کومه دی شاته مو دا بامیان راځي خاطر ما ته رسیدل په ډېر وخت نه دی کړی هغه له خیر سره طرحه جوړوو هغه به بیا انشاءالله تعالی د خیر سره جوړ په هغه کې به جانان یو ډیلاک وایي زه ډیلاک بدایي چې ما ته جانان انشاءالله تعالی د خیر سره مټکا شیدې مو ټول په تیارې کوم او بل که کوم داسې اګر ولري اوس راوړي هیوادمند صاحب دغه ته انتظار یم ښه دا دوه غابه چې خلاص به دا سمین دا یو غاب د سمین دی دا د ابدالي صاحب ښه تا ته اوس څه ذایقه یې وګورم بیا درته وایم هر وخت روژه مات په دا وخت ولې تر دغه نه وخت کوو پر ماښام راځه نه ما زه روژه ماتي فرق دا وخت کې ګوډ شاټ videos, daily life during Ramadan.
دا ګوره مینه پال صاحب ستاسې چې هم په دې کې د پلان په هغه دغه ماړه کړو چې جیم راوړی دا به چېرې ځای نو ځه کوم مشکل څلور نشته خوراکه پیزا خبر نه ده دا به درغله کوتنه کې دي په دې باندې چې خرما پکښې ده دغه پکښې کې دي څه ورته وایي یل پکښې کې دي هماغه څه ټول دا خو دا څنګه ازمان نه دا کړ خو هغه دغه نور سره کوه هغه داسې چې واړه یا دا په لاسه ټوک شي په کې دا د خاور په ټوک شي شي کوم د بجلا خون کې وسنه ګلاسوت ور واچوي دا هغه سب د ایستکه د چپداسته دي رسنی چې دا ملګری را وسوس هغه لا سوته بس دا بوی دونه خوندور دی نو خوند دي خوند ډېر وخامه خا واو دا په رنګ را اسماني لکه اوس د عبدالي صاحب کې لا لا پانسه هغه منیو را ایستکه ډېر مټه کروچ تینې دا سلاسي پتی دا هم د هغوی یو برخه دا مټکا دودپتي ته څنګه او ګوره یو خو دودپتي د ساده شګې راځي او دودپتي څه خوندورې دا جوړي مټکا د پتی نه مثلا مثال خلاص وي ځینې چې دي مثلا پاکستان کې هغه د سجلا ډول پخې چې هغه یو ادرک راچی او ډېر شان دا به بل رنګ ده دا مثلا طبیعي څه پکې کې دي او دا څونه خوندورې دي چې کوم اوارې څه په ونسپځي او د غواښې دي کوتي والا نه دي دا دوه غوړه بیا جلا خوند کوي دا دود پتی ته چې دا ترجمه کې دود یعنی شیدې پتی یعنی چای دا چای چولې دا دود پتی وي فهمو دې ته چای چای سپین چای دا پاکستان خلک راځي دود پتی لازم موږ د شیرچای وسو نو ویلا چې موږ په ژبه کې نو دې ته وس مټکا شیرچای وایي دې ته مټکا شیر چای وس خو موږ به ورته وساکړه ده دود پتی مټکا شي دي او څه چې وس کنه د دې اصلي نوم خو د مټکا چای ورته وایي او په پښتو کې وایم منګي چای ټول چای ټول څه خاصه فرمایش بس دا به مستفید ډېر خوندور دي ډېر خوندور دي زه چې وایم په کمدار یاره په زه لږه تاسو- پخېږي او که چېرې یو څوک یې وچښي خامخا بیا وایي چې ځو مټکا شګې څښو او شاید ډېر دوستان نه دي تاسو راسي د باور وکړئ چې د لومړنۍ افتتاح دا زه په تاسو کوم زه دا چا خبره مټکا شې د نومې ځل لپاره موږ شو ډېر ښه ولاړ صاحب دا ته چې دا غړپ کې شي پېږي خوند لري کې نه لري خوندونه دي څنګه خوند نه خوندونه دی. دي؟ څنګه د خوندونه یلو خوند یې دی ها د دا بل چې زعفران یو غړپ خوند- کوه ورته وایه ګوره دا یا یو غړپ دغه د یلو خوند چې خو بیا د پسکې خوند د چی شي د پسکې خوند چی خوند پستا پستا ورته وایه دا بل څه دی خرما هغه چې غوځای وو دا ډېر جالب شی دی نو په واقعیت سره ما یې د خرما خوندونه حس کړي ما یې د ایلو خوند حس کړی دي په خپله د شیدو ډېر ښه ذایقه ده او د زعفران بس کور ودان د نپال صاحب کور ودان چې زموږ تاسو د کندهار د ځوانانو لپاره دونه تکلیف کړی دي دا خو خامخا ورو تر راځو بل ته ورو